ارواښاد طاهر افریدي صاحب تقریبا له نن څخه 2 کاله وړاندې یعنې په 1929 کې د دره ادمخیل په لمر خاته خواته د بوړې نومه په سیمه کې د میر اکبر خان کره زیږېدلی و. د ده کورنۍ نوم ترکستان و، خو بیا وروسته د طاهر اثر افریدي په نوم باندې په ادبي حلقو کې مشهور شو. خو بیا هم که د یو افسانه لیکونکي د هغه د خپل تخلص ته دومره حاجت نه وي، ځکه چې په افسانه کې یا نورو نثري لیکنو کې د تخلص کوم ضرورت نه پیښیږي، نو په همدې اساس طاهر افریدي د اثر تخلص لري کړ او فقط طاهر افریدي پاتې شو. طاهر افریدي صاحب د فکشن ادب یعنې د افسانوي ادب په هغه سرلارو کې دی، بلکې که د نه مخکې هم افسانه لیکل شوې وه، خو د افسانې ته تقویت ورکړ. طاهر صاحب تقریبا په وړوکوالي کې که څه هم د کوم مکتب یا د مدرسې زده کړه نه ده کړې، خو کله چې دا پخوا وده پوه شو نو د تورو زده کولو سره شوق پیدا شو او تورې به یې زده کول، د یو بل نه به یې پوښتنې کولې او په همدې اساس د ده پلار چې د ده مینې ته وکتل نو هغه به ورته د پېښور نه د پښتو مجلې راوړلې او هغه به د لوستلې. خو کله چې بیا دغه لیک لوست پوخ شو نو هغې نه وروسته یې د پیراو دیوانو دا کوم کتابونه چې دي قیسې د هغه یې لوستل شروع کړله. بیا په 1965 کې کراچۍ ته لاړ د مزدورۍ دپاره، هلته د ترانسپورت په کار کې مصروف شو او همدغه راز د شپې به یې د اردو ژبې د نوموړو لیکوالانو لنډې کیسې کتلې لوستلې او په همدې اساس د بیا په 1901 کې د پښتو د مهالونو خوا کې په نوم یوه د افسانو ټولګه چاپ کړله. طاهر صاحب که څه هم په دغه ټولګه کې او د دې نه وروسته بیا د پاڼې پاڼې په نوم باندې یوه ټولګه چاپ کړله. د دې نه وروسته د نورې ټولګې هم راغلي دي چې هغې نه ماته کومه یاد ده، یوه لاره کې ماښام دی. خو وروسته چې بیا دا د سنګاپور په سفر تفریح دپاره لاړ، هلته د یوه سفرنامه ولیکله د سفر په خیر. همدغه راز د جرس مجلې په بنسټګرو کې دی، په 1991 کې د جرس په نوم باندې یوه ادبي او فرهنګي مجله پیل کړله. له دې سره سره بیا د جرس کومې غونډې چې وي د هغوی د 100 غونډو رودادونو یا ګزارشونو یوه ټولګی د زه تنقید خو به کومه په نوم باندې چاپ کړله. دغه رنګ نور په صحافتي میدان کې، په فکشن ادب، په افسانوي میدان کې همدغه راز راپورتاژ، افسانه، ناول، دا ټول د ده لیکلي دي او بلکې د ده دغه تمایلات چې وو دغه نثري ادب ته ډېر او بلکې نظم ته یې ډېر کم و. طاهر افریدي صاحب یقینا تر دې د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره ډېر کار کړی دی. دومره کار یې کړی چې هغه په خپله د یوې اکیډمۍ حیثیت لري. روح دې ودان وي.